څلور واړه امامان دا څوک دا ټول غیر مقلدو که څوک وایي چې نه دا مقلدو نو موږ درې وښیو دا امامان څوک صحابه نو صحابه ته چې څوک امام وایي نبی صلی الله علیه وسلم وایي ته څوک امام یا خو مقلد نه یا خو متبعي دا نو ما ستاسو ته ستاسو ذهنونو کې زنه غونډه کوي شي تاسو دا تاسو کولای شئ و تاسو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک یې ټیک ده خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا کوم مذهب هغه سلفي او کنا مقلد ارس ان شاء الله تدي دا شیخ القرآن رحم الله د پنځپیر کتاب دی ما اوس دې مرګرو ته دا خلک کوشش کوي چې موږ د دې نه جدا کی هم نه جدا کیو د دې وصیتونو تاسو ته خیم پرې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول ذکر کړي چې هغه فرمایي اذا صح الحديث فهو مذهبي کله چې حدیث صحیح ثابت شي بس دا زما مذهب دی دا 200 صفحات زیان نور بیا وګورئ پدې کې لیکلي چې لا يحل لاحد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی حلال ندی هیڅ چاله با زیاته کوي دا مجتهدین ته ویل لکه حد دا نور څه غیر حد دي درو ولې وای هغه ایچاله حلال ندی ان یفتیا بقولنا چې زما په قول باندې فتوا کوي فیصله کوي تر دې پورې چې زما دلیل او پیژني دلیل زما ماخذ د خبرو پیژني چې ما د کم ځای نه دا ویله د کم آیات نه ویلې د کم حدیث صحیح نه ویلې نو کله چې سره دلیل پیژني نو دې ته تقلید نه وای دته اتباع ویل کی یادارنګ د نور ائمه اربعه د اقوال شیخ صاحب رحم الله دی کی ذکر کړي په دغه صفحه کې 200 کې دا تاسو هم دینه کې دی شي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دا په کتابونو شامی وغیرہ ټولو کې شته چې کله حدیث صحیح تاسو تخکار شي نو هغه پسې ځای دا زما مذهب دی مذهب واسطه وي حدیث ته مذهب وي کا ادي وي څوک چې حدیث پسې رواني نو دا به مذهب وي تاسو انصاف وکړئ امام صاحب وی چې هغه مذهب زما دی حدیث پسې تلل ادي وي نه حدیث پسې نه دا به مذهب وي دوم لارې جدا جدا کړی اکثر علم شتور سره ځانو هم علم مني خو باید څه په ضد او په تعصب کې اخته شي په سردار او په مشرع ځان له جنگ جوړ کړي اگر چاہے ته نقصان نه پروزي او خپل وهم کې دا مبتلا